سلامونه نیکی هیلې قدرمنو هیوادوالو هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ کوچني ژوند به خبرې اترې کوو له کوچیانو سره او ورځني ژوند کې دوی کومو کارونو سره مخ کیږي یعنې د رمې پیولو سره نور کارونه هم کوي ورسره او که نه که یوازې همدا رمې پیایي او د خرڅلاو په برخه کې کاروبار کوي پلورل او پیرودلو کې کار کوي او که نور تجارت هم کوي نو راځئ له موږ سره پاتې شئ د دوی د ژوند اړوند به دوی سره خبرې کوو له دوی سره به ټوکې ټکالې او همداسې له دوی نه به جالبې خاطرې هم واورو سلام جوړ په خیر تاسو خیر په خیر ساعت مو تاسو خیر په خیر ژوند زندگی په خیر تیریږي پر شکر الحمدلله تاسو ښه یاست په خیر راغلی کور ودان ستاسو نوم زما نوم شفیق او دا ووایه چې همدا اوس ته په مجموعه څو دانې پسه ده یا وزې یا ټول په مجموعه څو دانې ده چې روزمره یې څروئ او د دې ساتنه ستاسو په غاړه ده یاره دا خو دا خورجانې داسې ووایي 2500 میږي دي که نه مشکل سره خو ډېر مخې واښه نشته ګرمي ده پورته کابل کې چې هم نه و دلته راغلو او ستونزې خو یې ډېرې دي مال واښه نشته ده او مرضونه دي او زیاتې کې مري دا بېګام 2-3 مړې وې او دغه کار ده که نه کوم حالات بیا تاسو ډېر ځوروي ډېر حالات همدغه ځوروي چې وروره واښه نشته ده چې د دې څه مړ شي یا مردار شي بیا نو مجبور چې تاسو ایسته وغورځوئ ایسته و دا خو د خوراک نه دي خپله یې ګورئ که نه دا د خوراک دي او همداسې چې حلال کې خو بیا خوړل کېږي داسې خو داسې خوړ کې موږ به نن غرمه ستاسو میلمانه شو که څنګه بلکل په دواړو سترګو بلکل ډېر ښه تاسو په خپله ژبه چې دوی ته غږ کوئ یا کوم خواته دا رمې ځي که نه نو بیا بیرته چې ورته غږ کوئ ستاسو په ژبه پوهېږي بلکل نو هغسې غږ ته یو ځل وکړه هله ډرره یې دغه غږ ورته دا بیرته وایي راځه بیرته راځي او کله چې ورته وایي راځئ چې ځو بیا همدا په سر شو هله کوو یو رپسې روان ستاسو په ژبه پوهېږي که همدا مونږ ورته ووایو ولاکه پوه شي نه دې کې ګوره همدغه ده دا میږه باندې نه میښه هلک غږ ورته وکړي منډې ور وایي ښه تاسو ورته ووایئ غږ ورته وکړه دې باندې غږ وکړو ځي ورته وایي راشه ګوره وره هغه دی لاړ خام دی یو باندې مو نوم ایښی که نورو باندې ولا همدا یوه دانه یې دا نور همدا یوه ځي او دا نور رمه غونډه مخه پسې ورکوي یعنې دا مو مشر ټاکي او دا مشر ډېر ښه او څه جالب خاطرو سره د ورځې په جریان مخ کېږئ کومې صحنې تاسو ته جالب وي ډېر ولا جالبې خو ډېرې دي که نه خورجانې او دغه ښه خاطره یي چې ماله موړي موږ ورسره تازه یي او چورته مو ورسره برابر یو چې وږي شي بیا غټ خفګان ته بل نشته او زموږ خو پول او پټی همدا ده او اوس فلحاله موږ دا رمې چې راوسي په جراګۍ م راوسي که ته غوار څه خپله کړو او چپلیار نه م راوسي او چپلیار ولسوالۍ بیا مازدیګر بیرته ځئ هملته نه هغه خو لرې ده که نه 2 شپو کې لره رسېدلي ښه په پښو همداسې پیاده راغلي او دلته به تقریبا څومره وخت تېروئ تاسو یاره دلته خو اخر مني پورې دا پالیزونه راوځي دا به په بیه ورته اخلو ښه او همدې یو ته مو نوم ایښې ده نور څه په څومره دانه بیا یو دانه یې په څومره خرڅوئ یا که بېل نرخ لري بېل نرخ لري دا خو چې چاغي جګي او اوس خو 3000 روپۍ مې د دې ډله کې به کوم یو ښه چاغي دغه نازدانۍ او که نو په کوم وخت کې دا بیا تاسو خوشحال یې ځکه چې واښه وي کوم موسم کې پسرلی او پسرلی کې به بیا دا سږکال یې خولاکه ډېر خوشحاله وو ټول خفګان کې ډېر ټول مالدار ټول خفه دي سږکال شیدې کوي او شیدې کوي د ورځې څومره شیدې به ترې یاره خورجانې سږکال یې خو م نه دي لوشلي لا یم خپل بچي لوی کړو
او مخکې به ښه ولشلې وم کورت ته غوړي هر څه به ته کېده او سږکال یې نه دي ولشلي اوښان خو نه لري نه نه اوښان نه لرو ډېری کوچیان دي چې اوښان هم لري که نه یاره هغه لري خورجانې موږ داسې اوس هم پیدا کړي که نه داسې پدري نه وي مالدار او کور کډ هم چلانه ده کړې یو کال یې لوګر ته کړی و هغه موټر کې تلي او نور چې تلي نه وي یو ځل لوګر ته چې تللی په موټر کې مو نور کور چې له یو ولایت بل ولایت ته ځئ بیا څنګه نه ولایت ته نه ځو لکه کابل نه چې دلته راغلی که نه او کابل ته مې یو کال یې بولي نور همدا چپلیار ولسوالۍ کې کوو او دغه ځي ته یې راکښته کړو دا بیا ښه واښه وي دغلته غوښه وړي اوبه یې ډېره ده او واښه یې ښه دي بد نه وي همدې چبلیارو کې همیشه اوسېږئ که همیشه همالته ځمکې دي او د چبلیارو نه تر دې ځي په پښو راغلی او 2 شپې 2 شپې او یو ورځ او کابل نه چې تاسو وویل یو ځل تللي وو بیا موټر کې لاړئ کور موټر کې لاړه رما جره لاړئ څو شپې مو وکړو 11 شپه ورسېد 11 شپې مو لاره کې وشو دا 11 شپو کې نو څومره جالبو خاطرو سره مخ شوئ چې تاسو ډېر ورته خندلي وي والا جالب خاطرې خو ډېرې موږ کله نه وو تللي دا د غره بوټي موږ نه وو لیدلي که نه زموږ یو 2 کاریګرو دې ته به مې ویلې دا چیشه ده دا چیشه ده خو میږو نه موږ هغه ډېر ستړي کړي تللي نه وو یو رقم حیوانات وه کشپ ورته وایي دې ته وروره موږ 4 ورونه کرار ودرېدو او مال په فصلو کې ګډو موږ دې ته حیران چې دا چی ډېر هغه تیږې غوندې چې تیږې تلی غوندې چې دی 4 خپې ښکاري او سر یې تاسو حیران وئ چې دا چی دا چی دی دې نه مخکې موږ نه ولیدل او دې ته ولاړو او یو هغه ده چې سیخان لري ځان سره هغه مو لیدلی هغه شکونه او هغه هم ډېر هغه ولو موږ ډېر کشپ سره نه مخ شوئ کشپ اول وارو ټول پرې راټول او مال رانی کوو او دا 2 مزدوران ترې تاو چې دا چی دی دوی موږ ته حیران و خاندلې مال مو ایښی مال هم پرېښی و کوم وخت لیوانو خوړلی او خوړلې ده خورجانې څو دانې داسې وایي 22 دانې خوړلې 22 دانې څومره به ورته خفه وئ والله دا لیوه خو مو نه ده وژلی لیوه خو مو نه ده وژلی کوږ هم وژلی کوږ ورته وي لیوه په جامه کې ده هغه هم وژلی لیوه هم نه ده وژلی څه ورپسې خو به منډې مو وهلې وي نه منډې خو خو په ټوپک مې ویشته سره اوس ځکه دلته شپه هم پاتې کېږي ورځ هم ټوپکه مې نه دلته خو حکومت د اوس خو امنیت د اوس نه ګرځوو که نه مخکې غرونو ته چې لاړ شئ بیا غرو کې لیوانې دلته خو نشته که نه غرو کې بیا ګرځوو بیا کله څرولو کې تاسو نه کوم دانه یې پاتې شوي غرونو کې ډېرې پاتې شوي ډېر پاتې شوي موږ خپله غلو څنګه تاسو خپله غله وئ غله نه غلا څوک نه شي کولی غله نه څوک غلا نه شي کولی څنګه تاسو خو موږ خپله وکړي چېرته ښه ورته بیداري چېرته رانه وکړي داسې بیا شوي چې ماشومان بیا د دې پسو یا میږو بچیو سره ډېر مینه لري که نه نو هغه بچي چې مردار شي یا ورک شي بیا ماشومان مو به ډېر ژاړي ورپسې اوه نه موږ خو اوس اموخته یي که نه هغه خو داسې بل خلک دي دې کې ورک مړه ړانده ګوډ هر څه راځي موږ بیا کیسه کې موږ د چا هغه میږی چې دا مړه شي دې ته خوشحاله یي سمه میله پرې جوړوي او دا نه دا ولې مړه شوه که دا شی مړه شي دې ته خو به خود خبرې نه دي خوراک ده پخوا زموږ یو تره و دا غل و بل ملګری و دا ورسره تللی و اپین یې راپټ کړی و اپین یې راپټ کړی و خو زموږ تره ته دې بل غله ویلو چې راځه دلته به کېږدو اوس خو ترازو نشته چې نیم یې کړو سره سبا به راشو نیم به یې کړو هغه چې وایي زه صحیح ده زموږ تره خو هوښیار و دا داسې لږ تلي و شپه وایي غلی شو وایي چې ورته غلی شو بېرته دا بل غل پسې راتاو شو د دې بل غله نه یې غلا کوله هغه چې ده دا نه ورته تېره کړه چې څوک یې وایي زه یم کتاب جان وایي چی کوې وایي دا ځای مې په نښه کوو چې غلط نه شي
او کنه دا یعنې د غل نه څوک غلا او نشي غل نه څوک غلا نشي کولی ها دا دوه کسان چې تاسو سره دي ستاسو زامن دي دا مې زوی ده او دا مې ملګری دی ها دا دی او. منځ کې خو غلا نه کوئ یاره چې برابر شو که شک هم نشته دی خرچې دپاره او هغه نه تاسو راشئ دلته دلته راشه داسې لرې ولاړ یې موږ خو غلا نه کوو شرمېږي نه مه شرمېږئ تاسو دلته ودرېږئ زه م ستاسو خور ښه نو کوم وخت د دې نه غلا کړې نه ولې کوو نه کوئ نه غلا موږ نه کوو پرون دې وایي خټکي وایي پرون دې خټکي غلا کړې وه خټکي خو خلا خوري پټوي نو خو دې پټوي خټکي خو دې خوراک شی دی که څنګه متلین وایي که نه وی کتاب غلا کې ثواب ده او تاسو بیا خټکي غلا کې ثواب او خټکي صاحب نه ثواب خو نشته ده چې درکوي نه بیا څنګه چې راکوي نو هسې پرون یې ورکړي نه وو ښه بیا 23 دانې راپټ کړي لږې راپټ کړي هغه هم غلا 23 دانې راپټ کړې او هغه هم لږې وې هم لګي او ښه یعنې که ډېرې وي بیا څومره به وي میږي که خټکي نه خټکي خو تاسو ویل 23 دانې مو پټ کړې خو لږې وې که نه که دا ډېرې وې څومره به وایي 200 دانې پټ کړي 300 دانې راپټ کړي او 200 دانې 300 دانې بیا دا ډېرې وي ښه خو پرون 22 دانې پټ بګي وزن ته زما کار نه ښه بیا نن غرمه ته څه آماده کوئ بس غوښې بس هر شی تروي مستي غوښه او کوم پیسه لاله نه مخکې پرون غوښه نه لړو نو ترې دروغ نه وایه که نه نن لیړوګان دي چې مونږ اوس پاتې شو غوښې ته نو غوښه به نه وي او تروې خو شته ها تروې او تروي شته پکې ها بیا دلته پټي هم نشته نه ده که نه د کوم ځای نه مو خټکي غلا کړه دا خو بارمدوی ده کوتېلالې نه نن به لاړ شو بیا او نو به راپټ بیټ نن به څو دانې غلا کړو اوس داسې شپې پسې لاړې اوس وا خلک دې روزي که نه او شپې زموږ راپټ ښه د شپې راپټوئ که خواته تاسو خټکي پسې لاړ شئ دې خواته ستاسو میږي څوک غلا کړي بیا نیم را پاتې کېږي خو نوسو که نه نیم پاتې کېږي نیم ځای او نیم همدا 3 کسان یې که نور هم دي نور هم دی استناز دي ښه هغوی څنګ ته به هم لاړ شو خو 23 دانې کله مو چې 200 دانې غلا کړو بیا ماته موال را بس دې کم بس مشکل نشته او که نه نو تاسو خو زمزمه ډېر ښه کوئ ځکه زړه مو تنګ شو دا به کولی شي نه نه مې ټاکي نه څه نور خو به وکولی شي او نور لور ته نه کولی شي او نور هغې سندرغاړي سمې سندرې وایي ښه او سم نو تاسو ولې نشئ کولی زړه چې تنګ شو خو باید او یا قربان هغه انفیتریانې را سره دي هغې کې ښه نو غږ نه کوئ او یا قربان نه نه خبره خطا ښه دا هغه مڼه وسه ورته هغه ته غږ وکړه څه شو مړه دغه کړی صبر د کوم ځای نه پاسېږي ښه د یو میږي نوم ده مڼې خفه ده وی نه راځي ښه ډوډۍ شي بیا راځي ډوډۍ نه بیا نه راځي هغې راغله ښه ده مڼې نو ورباندې مڼې ښې د کوم ځای نه پاسې ده راغله که نه ښه د دې نور دوستان نور ملګري هم راغله له هغوی سره به هم خبرې اترې کوو چې هغوی څومره خټکي غلا کړي ښه د غرمې یا د شپې ډوډۍ ته بیا بدرنګ خو نه غلا کوئ د پټي ونه یاره بادرنګ نشته خور جان بدرنګ نشته خټکي هندواڼې او خټکي ډېرې نور شی نشته څه خوراک سره بیا تاسو ډېر مینه لرئ او خټکو سره ډېره مینه لري خټکو سره ډېره مینه لري ښه ځکه 21 دانې خټکي غلا کړی وو خو لږ و نفر ډېر و خور جان ښه 4 نفر باندې خوري 4 نفر اوس هم لږ و ښه ستاسو نور ملګرو سره به هم خبرې اترې کوو دا لګن د څه شی د دې کې چې شی راوړو ډوډۍ راوړو ښه په شریکه به ډوډۍ وخورو صحیح ده زر راوړه قدرمنو لیدونکو د شیبا میډیا خوږو مینوالو نو نن د کوچیانو ژوند په اړه به خبرې اترې کوو او ډېر خواږه خلک دي چې غلاو کې ډېر تکړه دي ښه ځانونه ترې وساتئ د نن غرمې لپاره دوی څه آماده کړي
ته راشه خبرې وکړه ما سره نه کوي ښه هغه یې خبرې نه کوي نو نورو سره به ته راشه که نه دې ماشوم ته ووایه ته راشه ما سره خبرې وکړه یو دانه بچکه یې زه درنه وړم ویسه صحیح ده او غېږ کې به یې ونیسم وویسم داسې په چوني ما ته پیدا کړې خیر همدغه دي که نه چوشک کې به شیدې ورکړم ښه به یې وساتم واښه خوري ها او ښه یو دانه یې پاڅوم چې مور یې راباندې ګزار ونه کړي ښه یو دانه به یې ښه خوښ کړم په خلاصه زړه مو وویل که نه چې ویسئ یو دانه به ته جګه که نه دا نه پاسېږي ښه وایي ما مه وړه ښه دا خو نه ځي ما سره ښه صحیح ده زه یې په رښتیا وړم نو زه کم ګڼم ښه ښه یوه باندې دا نه کمېږي ښه ښه ډېر ښه اخلاص زړه لري نو ته جګه دا به څو ورځینۍ وي دا هم پاسېده وتښتېده ښه ښه نو زه خو حتما یو دانه دا خو ځي ما نه که نه زه خپله به بیا ساتم وی وهل نه کوي دا اوس دا ونه تښتي ته پاسه ښه دا نه پاسېږي وایي ما مه بیایه بل سیلانه شی م راوسته هغه تر ناکاسي وکړي او څه ښایسته دی هغه نموناوې جوړه کړې هغه نوم څه شی ده هغې نوم نشته هغه د رمې سرکښ ده دا د رمې سرکښ ده وهل خو نه کوي نه وهل نه کوي وایي دا اوزه بیا ډېر شوخي او دا خو ډېر وایي که غم نه لري بوز انې اوزه واخله غم نه لري بوز دا ده اوزه به یې ډېر شوخ دا ته چې کور کې وساتل شي بامونو په سر ځي دغه ده لکه پیشو هغه د هغه ناکاسي که ډېر شپه راونیسه او د لاس سره خبرې وکړه ختم راځه ما سره خبرې وکړه ښه دا ستا ده د دې نوم څه شی ده اوزګړی اوزګړی د دې نوم اوزګړی ده نو دا تا ساتلی پلار خو دې نه خرڅوي درنه ده نه او که خرڅي کي خفه کېږي خفه کېږي ژاړې خو نه ورپسې نه خود نو ووایه چې ژاړم ځکه ډېر ښه دي ساتلی څه ښایسته دي سینګار کړې ده د دې دا ښکرونه دي بیخي سپرې کړي دا دې ورته ځړولی ها دا به د څومره وخت وي 8 کالو وي بچیان یې شته نه بچیان نه لري دا که خرڅ کړي که نه همدا په خپله خوښه چې تا باندې ډېر ګران دی څومره قیمت به ورباندې کېږي دا 10,000 روپۍ ده 10,000 روپۍ خو کمه ده که نه ځکه ډېر په مینه دي افغانۍ افغانۍ که نه نه ځکه ډېر په مینه یې ساتلی همدا ښکرونه یې په 10,000 روپو نو ارزانې دي که نه 50,000 صحیح ده او که نه او بلکل نو ډېر ښایسته دي ساتلی سم لکه اس که څنګه د دې نوم څه شی زګړی زګړی دې ته چې غږ وکړي راځي ښه ته بیا په خپله ژبه دا میږو ته چې غږ کوي څنګه غږ کوي ته اوس غږ وکوه یعنې میږې دې ځي که نه ته ورته غږ وکړه چې بېرته راشي دا نه راځي دا تا ته نه دا درځي اوس نه راځي ولې اوس نه درځي کله وږي شي چې کله میږي وږي شي نو میږي وږي کېږي ته خو نه وږي کېږي ته خو اوس وږي نه نو تا ته خو به درشي دا ویل که نه نه راځي میږي وږي شي ښه څو شپې وشو چې تاسو دلته یې 10 شپې شل شپې نه ډارېږي ستاسو بیا چې دې خواته راشي سیوري ته دا د کوچیانو په ژوند چې کله واده وي دلته بیا څه شي پخوي خوړو کې وریژه ده مږان حلالۍ نور بیا چې نه وي میوه یا نور څه میوه د ناوې رواج څنګه د ناوې بیا چې څه شي کې وړئ موټر کې وړو مخکې پخوا به یې په اوښانو وړې پاسو اوس خو سهولیت راوتی موټر ورته راولي تاسو خپله چې څومره وخت کېږي چې واده مو کړی یاره ما به 18 کلنۍ کې کړی 18 کلنۍ کې دې واده کړی څومره به خوشحاله وي هغه وخت والله چې خود خوشحالي و که نه نو واده دی او څه شي کې دې خپل ناوې راوسته موټر و دا ټولي موټر ډولۍ نو نه ډولۍ هغه وخت کې نه هغه وخت کې ډولۍ نو نو موټر کې راوستو او څه وخت بیا اوښانه یا ډولۍ و هغه پخوا و هغه پخوا و ډولۍ به جوړه کړه موټر ښي که اس ښي او که ډولۍ
ډولۍ ښایي ډولۍ او او کنه ډولۍ نو ډېر ښایسته وخت وي او هغه وختونه ډېر ښه وختونه وو او بیا دا کله چې ناوې د ډولۍ نه ښکته کېږي یا د موټر نه په هغه وخت کې ستاسو رواج څه شی ده څنګه ځینې رواجونه دي که نه چې د ناوې خپو لاندې ځینې میږي حلالوي پسه حلالوي نه هغه کار موږ کې نشته تاسو کې نشته او هغه شرک هغه موږ نه کوو بالکل او بله دا چې ناوې ته څه جیس کې ورکوئ مهر کې یعنې پلار کور نه چې ځي دا پلارګنۍ ورته څه شی ورکوي خو چې څه بستری کاسه رسم و رواج سره دا ورته اخلي خیمه کې ژوند کوئ او څه خیمو کې موږ خو خپله د کلا والی کلاګانې مینې دي بیا کوټې هغوی چې خیمې کې ژوند کوي که نه هغوی بیا ناوې ته څه شی ورکوي جیس کې پلارګنۍ هغوی ته همدا سامان ورکوي هو هغه داسې لږ وخت یې هر یو ژمي ځای معلوم وي بیا هلته یې مینې او بیا دا خسرګنۍ زوم ته څه تیاروي یعنې مهر کې څومره څه اچوي ورته مهر کې او کوټه ورته څنګه تیاروي کوټه ورته تیاروي او نور اما خسر کور هر څه ورته کوي نور خو دنه پیسې اخلي او که بدلي بیا هر یو یې خپل ته کوي او خپل ته هم کې تبادله هم کوي ولور خو مختلف د 4 لکه 3 لکه خو بیرته پې لګوي او مخکې کلدار یې اوس افغانۍ دي خو بیرته پې لګوي خوري نه د ښار خلکو نه نو دلته قیمتي ده خو بیرته پې لګوي انې د پلارګنۍ چې ده علیده له خپلې پې لګوي او دغسې ښه او دا مهر کې تاسو څه اچوئ مهر کې پیسې یا وټاکي یا مال ورته هغه کې دا د مال مال چې واچوئ څو دانې میږي اچوئ نور څه اچوئ لاسې ورکړې شلې ورکړې هغه خو بیا نور هغه کېږي دونه مې درته پرېښودې او دونه مې پرېښودې لاس او شل هغه هماغه بیا هغه شي اخره تاسو زمن ته ودونه کړي که دا د مشر دا مې مشر دا مې د مشر دی لورګان دي واده کړي نه هغه د ناکښتۍ کور کې دي او کور کې دي نو اوسني وخت کې بیا تاسو چې ودونه کوئ ساز او سرود غږوئ ساز او سرود نو هغه ډولونه چې دونه څونډي کي ها یا جانچ کې او جانچ کې سنګول څه ورته څه وایي څه ورته وایي ټټنګي ډولونه ښه دا یوازې هماغه یوازې به نارینه و ته دا ساز او سرود دي نارینه و د نورو دا وزونه چمبې جوړې کړي ورو دا درابوي سندرې خو بیا وایي که نه نو تاسو د دې نه خو یو ووایه چې کوم یوې به راته زمزمه دا دواړه سندرغاړي دي که نه او که نه امبیتري دي ایښی جوړ په خیر د دې خوا ته راشه تاسو به موږ ته زمزمه کوئ یو هم نشي کولی زمزمه خراکه دا امبیتري را ښه ټکي ویناتونه دي دا به ورنه ویسو ځکه دوی نن اوري خو ورته یاد نه ده ناتونه اوري تاسو یې اورئ ښه دا د یو هم نه دی صبر دا د چا ده دا ستاسو ده تاسو پکې څه شی اورئ نظمونه اورئ ښه راشه که نه نظم یا شعر هر څه چې وایې مجبور چې دا ورنه ویسو ځکه دوی اوري خو زده کړي نه دي ولاده کوچني ژوند بلا خوندونه پکې وي خو دا چې تاسو زمزمې نه شئ کولی نو زنانه به مو وشي کولی هغوی نشي کولی بیا دا کروت او دا شیان د دې میږو سمبالښت یا چې لیشوئ نو دا تاسو کوئ که زنانه ولاشوئ موږ ورته ښه او هغه کوي هغوی اماده کوي هغوی تاسو سره زنانه هم دلته دي نه هغه نور کوچیان دي دغه رمې دي زموږ دا موږ کوي ښه دا ستاسو ده دا واخلئ نو تاسو ته څه زده هم نه ده او اورئ نو دوی ته هېڅ زده هم نه ده ښه تاسو نه ډېره زیاته مننه مونږ نارینه به یې وي نارینه یې دغه دي دا څڼې ورګوره ته به چې اوس یې راکټ یې اوږې نه ښکته کوه لوی شپانۍ غوسه نه درځي تاسو ته څڼور وایي ووایه چې یمه که نه که څنګه حقیقت دی دا علت څه ده چې دومره ویښتان ډېر دي دا خو مخکې نه و دونه هم نه شو پرېښودی حکومت به شنې لښتې ورته تو کړي او چې دا نوی نظام بدل شو تاسو ولې اوس نه ده ایښی زه اول نه شوقي نه وم یو وخت کې شوقي وم
هلته مې پلار راته نه پرېښودې ها اوس خوند نه کېده هغه شنه ویښته او اوس دا نظام به دا شو هر یوه پرېښي دي هر یوه پرېښودې ما ویل ځې نه لاندې هم نه پرېږدي نو چې لاړ شي پلارونه سپي بیا لرئ یاره سپي لري یو ها ځکه چې لیوه یا بل څه یا پردي څوک راشي بیا هغه سپي ورپسې غپېږي که نه ځکه تاسو خبروئ او نه خپل هغه پېژني او رمایي سپی د دې ځینه روزمره بل خواته هم ځئ که همدلته پاتې کېږئ کله دلته یي کله اپل او د دې ودانې ناپل هر چېرته چې مړي شي همالته شپه راغله نور سر پرې راتاو ها نو تاسو مو خپل ډوډۍ تیار کړئ چې وګورو بیا مونږ راوړئ ولکه ډوډۍ اماده کړي راوړئ سیدي که راوړئ سرخان خور پرې راځي همدا دي نو دا بیګي زموږ نه مرورېږي خبرې نه کوي د دوی ماشومان هم چې دي مونږ نه دا دی تښتي مونږ نه خبرې نه کوي فقط چې مونږ ورپسې لښته راوړی یا یې ورته چې شی وایو نننۍ غرمنۍ به د دوی وګورو او زه خو د دوی تروی چې اماده کړي د هغه خوند حتما ګورم دا پاستې ده که نه دا پاستې نو دوی ډېر ښه پاستې ها کتغ لږ لږ واخله چې خلاصېږي سمه ده دا تروی جوړوئ که همداسې مستې خورئ ها څومره شپه ده چې تاسو دلته پاتې یئ نو دا مستې همدلته به شلوئ دغه نه تاسو به یې جوړوئ موږ یې جوړوو څه شي لږ اوبه کې راواچوه نه نو بیا به څښي څښکې تاسو یې په څښي څکئ یاره ډوډۍ کې څښو کښېنه ها بیا همداسې پرېږدئ که نه نو موږ به دوی سره یو 2 کپه وکړو چې د دوی پاستې دا ډوډۍ بیا څوک تاسو ته پخوي دا ښځې دي ورېندارګانې دي زما خو نشته دي دغو کوچیانو دي ښه ښه خټکی مو چې غلا کړی ټول مو خلاص کو یوه شپه کې نن مو کوچیانو سره هم غرمنۍ وکړو بلکل نو خوندور وي ځکه ډېر ښه موسم او ډېر یخ شمال لګېږي که نه کله به ځئ بیا د خټکیو غلا ته سبا ته بیا روان یو سبا ته که سبا شپې ته سبا شپې ته د شپې څو بجې بیا خټکیو غلا به بس دا 12 بجو کې ځو 12 بجې بیا بېرته څو بجې راځي 2 بجې 1 بجه دا د نظام طالبان چې طالبان هم تاسو ته دا خو کیسه ماته وکړه که نه طالبان هم چې تاسو سره بیا غلا کوي کیسه ماته وکړه اوس خټکي هم راوړل ته مو خوړه ها خټکي مو راوړو او ومو خوړه نو چې کله تاسو خټکي ورپسې ځئ که نه چې غلا کوئ نو طالبان چې تاسو ګیر کړي نو بیا څنګه بس راتښتو طالبان وایي پاخه پاخه موږ ته وایي طالبان وایي چې پاخه پاخه یې موږ ته راکړه بیا څو دانې به تاسو نه اخلي والا چې د تویم دا بله شپه نه وه ښه طالب تله ټوپک هم ورسره و 8 دانې مو خوړم او دا 14 دانې خپل کالو ته راوړم طالبان غلا کړي تاسو نه بیا کوي زه راغله تاسو یې ملګري وایي نو ځینې خلک وایي که نه چې اوس تاسو باندې بد هم ونه لګېږي خو د ځینو خلکو نه مې چې اورېدلې نو زه به هم ځان پوه کړم وایي دا کوچیان جنګ کې ډېر تکړه دي تاسو غونډاري واري یو غونډاري موږ وارو که بیا تاسو موږ یې وارو جنګ کې ډېر تکړه دي موږ ډېر تکړه جنګ کې جنګ کې ډېر تکړه دي نو زنانه به هم جنګ کوي ویښتانو نه خو نه ني تاسو هم ویښتان ایښی نه چې یو بل سره جنګ وکړئ دا خو ورسره کله جنګ نه ده کړی او چې تا سره یې جنګ وکړي ویښتانو نه به یې ونیسي
جنګ نه کوم خپل منځ کې جنګ نه کوئ خو بیا نورو سره جنګ کوئ ښه جنګ کې تکړه یې ډېر تکړه ماشاءالله جنګ او اخلاق جنګ اخلاق نو تاسو ډوډۍ مو خورئ نوش جان مو شه وخورئ که نه تاسو مو نو ما خو وخوړه ډېر خوندور ډوډۍ ده بیا پاستې هم ډېر خوند کوي نو دې مستونه به هم زه یو کپ واخلم ورکه د میږو مستې د میږو مستې دي تاسو غواګانې نه لرئ بیا نه غواګانې لرو میږي لرو دا بیا څوک جوړوي دا بیا مستې څوک جوړوي دا زموږ خپله یې ساتو ها خپله یې جوړوي خپله یې جوړو دا شیدې به یې څه شي کې جوشوئ بیا دیګي کې جوسو که نه بس مستې کې واچوس دومره نو تاسو نه ډېره مننه ډېر ښه ساتیر خلک یې په ژوند مو برکت شه او همداسې مالونو کې مو خدای برکت واچوه ځکه ډېر په زیار یې ساتئ ډېره مننه نن څومره خوشحاله شوئ چې موږ راغلو ستاسو د غرمنۍ مو علم سره ساتو ډېر خوشحاله تاسو نه هم ډېره مننه نو خدای مو همداسې ورسوئ ګوره چې کونجاڼې راوړئ خدای مو همداسې خوشحاله لره او خوش اخلاق لر ډېر خوش اخلاق خلک یې ډېره مننه تاسو سره کور ودان ښه وخت هلته خپلوانو سره راغلي بیا تاسو مو ولیده چې صبر دلته کې اخیستی چی شي کې دواخانه کې دا د چی شي لپاره ښه میږي چې ناروغ وي څه ناروغ بیا دا ورکوي د چی شي دوایي ده تاسو دا واخلئ دا څه شی ده کمپیوټري څه ښایسته جوړ کړی دا تاسو خپله جوړوئ زنانه کور کې ها زنانه یې جوړوي دې کې نور څه شی ده خرد باندې خرد نشته پکې ها وایي ته وګوره چې څه شی ده ښه پلاستیک ده دا صرف هم تاسو واخلئ تاسې په اوبه اچوئ صرف هم دې واچوئ په خره یې اچوئ ښه په خره یې اچوئ دا یو طرف وي دا بل طرف هر څه په دې کې ها ته دې خواته په دې پسې ها دې کې څه شي اورئ ته خو دې خواته شه درخت کې ځان مه پټوه ښه نو لاړ شه چې هلته به ډوډۍ تا نه خلاص کړي ډوډۍ دې وخوړل ښځه په خیر لاړ نو نن د بټکوټ ولسوالۍ باریکاو سیمه مشواڼۍ کلي ته راغلي وو او دلته مو کوچیانو سره هم خبرې اترې وکړو زو د نور کلیوالو سره به هم خبرې اترې کوو او ټوکې ټکالې د دوی د کلي اړوند د دستور اړوند به خبرې کوو له دوی سره تر څو چې موږ ځو بلې خپرونې ته او کلیوالو سره خبرې اترې کوو نو نن به زموږ د خپرونې چې د کوچیانو اړوند مو اماده کړه او د کوچیانو په ژوند مو خبرې سره وکړو نو ډېر جالب خلک دي ډېر خواږه خلک دي تر بیا ښه وختونه او دوی وویل چې زموږ مال او نور څیزونو کې مو تاوان کړی د دوی مالو ژوند کې هم خدای برکت واچوي تر بیا ښه وختونه لوی الله مو مل شه